ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي، یوې نه په منډه دي، وایه لکه که نه تم ته په منډه نن وګورئ، نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو لویو پښتنو، منګه پښتانه، منګه پښتانه، منګه پښتانه، هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه وي؟ سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه خوري؟ چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري، زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم. دا نن داسې د اوس ملک شو. کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره، وایي په ایمان دې بازار کې ایک یې پاره دفع کر، ایک یې پاره ایک یې پاره، ایک یې پاره، ایک یې پاره، ایک یې پاره. د مازدیګر ټایم کې تاسو ګورئ یو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ، وہی پھوسی تیری ماں سی، میں تو آج 14 سال دی ہاں، میں ان پھوسی ہو گئی ہاں. تا پھسکائی دی کنه ټوله ورځ د خدای د عظیم د پاکستان حکومته کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم، الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا. د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې، آسان چل دی. یو ښځه که د معتبر نه وی د غریب خیر دی. د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او خپې پاس ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بار راووته دا بې حالي، کرانه ښځه راووته ګیره مې کله کوي. خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلې یم، نړۍ دبلدین دی. هغه ورځ ناستمه د یو تیکو والا د زوی جنج تېرېدو، نه تیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل، وایي ستا مال په کومه نو بیا مې ورته وایي ماللکه مبارک شه د زوی واده دی. ویل بس هغه ارامیانو هغه ډولکې هغه ګولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شوم. ویل څه مال بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم، چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم. ویل ولې؟ مال د ډم قوم امام هم ډمي، زه ستاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم. ستاسو ټول ودونه لعنت دی. په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ، شاله دې کې به صحیح ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې، او ورسره دوړې هم ناستې مخکې. زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر را باندې تېر شي نو ما نه دا رایاد شي چې ما به ماما کې نوي نن په ډولۍ کې. بیا زمونږ یو اشنا دی، د هغه واده نو بینډې پې راوستی، ما لکه دا دې څه ارامتوب کړی دی. ویلې مور مې وی چې اخریني دی، اخري زوی مې دی چې لږ ارمان پې وباسم. وایي په دغه مور ته سټکوری شي.
دغه زړې خدای په ګرنیټو لګاوه. نن زړې چې څومره ورانی دي اوس خو بله مزه جوړه شوه. د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دغه ډیپو دی. دیکھو وګورئ نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتګونه چې نن خزو جوړ کړه په دې معنی تا پرتګ او دا زیاده دا د دې زه تراوستو چې رستو دا ډولکی په کې ښکاری الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه هم پکې رستو دوپړی غږی. خزړې ښځې خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړی. او دا دغه دومره دومره ده ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډېر ګوري. نو سکه نن ټیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے زبردست بینډۍ په څو دي وایي چې 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې دي. مالدا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو. لوی لوی ټینکرې چې ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته. نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي دی د نرۍ او غټ تکبیر همدغه نرۍ او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تاسو دي که نه دي. سبا د ناظمانو د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کیږي تاسو به بیا را پاسې ډولکی به غږوئ پلانې زنده‌باد پلانې زنده‌باد. د یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې وروستو دي پلانې زنده‌باد. بیا به سبا ولاړ یم تاسو مونږ ګرمت ما نه دی ووټ ورکړی په دې 50 کاله کې دې څوک وایي چې ما چاله ووټ ورکړی ما ته پته ده. نو زه हमको तो मुयसर रही मिट्टी का दिया दी और घर पीर का बिजली और चिरागों से है रोशन. زه خو دې د خاورو تیلو ډیوه نشم بلولی او د شاهانو بنگلې کې دې چراغان جوړي. زه دې په سوی ګیس روټۍ نشم پکولی. سوی ګیس 8% نور ګران बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम. मतलब دا دی چې دا غریبان د خانه خراب بچی چرته پرشته کین کیننی او په سوزکای کین کیننی چرته په مزده کین کیننی او شاهانو لا 28 وزیرانو لا په مرکز کې په 28 کروڑ باندې موټرونه راغلي. یو موټر په 1 کروڑ روپۍ باندې یو موټر.
تاسو باندې ټول ورځې ګرځئ چغې بنګې در باندې ووایي ته لاړ شي د سپي غوندې په سوړه کې نه نوځي او خان چې دی لاړ شي په بنګله کې سم. اوس د لوڼو د واده کارډونه مولیان چاپ کوي. مولیان په کې لیکلي چې میری پیاری بیٹی کی شادی ہے اور آپ سے درخواست ہے نوراللہ کا آپ سے درخواست ہے کہ آپ تشریف لائیں اپنی دعاؤں کے ساتھ ان کو رخصت کریں. بے ادبی دی معافی زما خوله لگا بیډه بده یو را باندې اعتراض وکړ چې ته زما د لور نکاح ته رانلې ما سال لور د 100 کالو وه ویل د 19 کالو ما هغه تکړه و مړه مال کا معشومه د دعا ضرورت دی ورته هغه خو لویه بوره وه. زمونږ ښځې که الله پاک دوی ته د چرګو مرض راولي خدای چې کله وبا راځي الله دې د پاکستان په ښځو راولي. ټول امین کوي خدای که زمونږ مور او خور پکې وي او ښځه پکې وي خدای دې د چرګو په مرض مرداره کړي. سړی نری او غټ تکبیر پرېږده آرام کښېنه. دغه وخت کې نری تکبیر او بیا وروسته هېڅ هم نه غوږ کېدی. سړی لاوده پراته یي په کورونو کې او ښځې بیا داسې یي که نه وي که نه دغه خدای دې کور روان که نو د دې پوزې ستر ډېر ضروري دی چې دا پوزه دې پټه کړې ده. څه به وایي د پاکستان به څوک جاړي غریب به جاړي. دا غریب د سور بچے چې دا نن پی بجلی اوس چا چټرا کو چې بجلی مهنګي ہوگی ډیر شکر چې خدای پاک هم د پکی لاندې مکینه نه سوی ګیس مهنګا ہوگی اچھا ہے چې په سوی ګیس روټه هم پخه نه کړې. اوس درته بمبو تم میټرې لګي مبارک شه